طالبانو امام شهاب الدین آلوسی رحمه الله دلته یو خبر کوي. علامه شهاب الدین آلوسی وایي ابو علی ابن سینا وایي تاسې دا خبره لږ علمي واورئ، سخته خبر ده لږ. وی ابو علی ابن سینا وایي که چېرته یو سړی خپل فطرت سلیمه ته رجوع کی، تعصب نه وي پکې، وی په دې باندې به پوه سي چې اعاده د معدوم نسی کېدلی. اعاده د معدوم یو شی چې معدوم کړل سي بعینه دغه اعاده ده نشي کېدلی. که سړی فطرت سلیم والا سړی وي او دا د فطرت سلیم والا سړی ځان سره فکر وکړي چې کله یو شی معدوم کړل سي د معدوم بعینه بیرته اعاده دا محاله ده، نسی کېدلی. نو دی وایي روح المانی وایي د ابو علی ابن سینا د دې خبرې مطابق زه کوم د کافرانو ګوره واقسموا بالله جهد ایمانهم، ډېر کلک قسمونه کوي چې قسم په الله انسان نسی راژوندي کولی. نو دا د ابو علی ابن سینا یعنی هغه د معدوم اعاده نسی کولی. واقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله خلق نسی راژوندي کولی. نو ځکه دوی دا قسم ډېر کلک کو چې دا د بدهیت او د ضرورت سره څوک ده په ټکر کې ده د اعاده. نو روح المانی دلته دوه خبرې اوس کوي. یوه خبره دا ده، دی وایي چې دلته یو د عامو متکلمینو علماو رایه ده. عام متکلمین وایي چې اعاده د معدوم ممکنه ده. جمهور متکلمین وایي اعاده د معدوم بعینه دا څوک ده ممکنه ده. هغه معدوم یو شی چې معدوم کړل سي دغه معدوم اعاده بعینه بالکل ممکنه ده. دا د جمهور متکلمینو رایه ده یو. او دویمه رایه دا ده چې که ته اعتراض وکړي چې اعاده د معدوم بعینه دا ممکنه ده، نو تا خو اعتراض وکړه، هغه اعتراض داسې و چې دا خو د ضرورت نه خلاف ده. بداهت وایي چې نسی کولی، لکه ابو علی ابن سینا ویلي دوی قسمونه پې وکړل. نو دی وایي دویمه رایه دې داسې سي یو اعاده د معدوم ده او له اعادې د معدوم بعینه دا یوه مسئله ده. الله عز وجل چې د انسانان مړه کی، د دې مړه کولو سره خو دا نه ده لازمه چې د دوی د بدنونو انعدام دی راسي، د دوی د بدنونو انعدام دی راسي، د دوی بدنونه د بیخي منعدم سی ورک دی سی. داسې نه ده، انعدام نه راځي بلکې داسې کیږي صرف اجزا متفرق کیږي. نو چې اجزا متفرق سول الله عز وجل اعاده د معدوم نه کوي، اجتماع د متفرقو کوي. دا خو اسانه ده کنه، دا هم ډېره ښه خبر ده. یو خو چې موږ مړه سو منعدم کیږو، یو که اجزا مو متفرق کیږي، دوه که ته په اعاده د معدوم اعتراض کوي چې اعاده د معدوم بعینه محاله ده. که زه د بداهت یعنی تاسو یو ټکي ته فکر کوئ، خیر ده چې کله مو علمي تحقیق او بیا خبرې ته غوږ نیسئ، زر به ځان کې مرچ نه اچوئ. ښه به د یو عاقل سړي ابو علی ابن سینا مسلمان تیر سوی، لوی اسلامي امت فیلسوف تیر سوی، هغه وایي چې عقل سلیم ته لاړ سي او د عقل سلیم تقاضا ده چې اعاده د معدوم بعینه محاله ده. خبرې واوره، خیر ده که بیا دې نه مختاره وله. دی وایي روح المانی وایي دوه خبرې دي سي، یو اعاده د معدوم بعینه چې دا د جمهور متکلمینو رایه ده یو، او که دا د ضرورت او د قاطع سره ټکر وي بیا داسې وکړه اعاده د معدوم نه ده، اعاده د اجزاو متفرقه ده.
کله چې اجزا متفرق سی بیا څوک ده او د اجزاو متفرقه و څوک اعاده بالکل ممکنه ده. تاسې که فکر کړی نن معاصره نړۍ کې دا وشوله کله به چې تیر جهاد کې ټانګ والوزه و کمپیوټر کې به ښکاره او داسې به ټوټه ټوټه سو اجزا به متفرق سول ګردون نه مردونه به سلوب هم لیده که نه بیرته به یې داسې راټول که دب وبه یې دراو اجزا متفرق سوی ول که نه اعاده د اجزاو متفرقو ده. انسان چې خوري سی اجزای شته د اجزاو متفرقو اعاده ده اجتماع یې ده نه د معدوم داسې هم کېدلی سي. خو خیر تاسې خو دما خبرې اورې واورئ. فاضل میرزا جان دا به هم تاسې ډېر اورېدلی فاضل میرزا جان که نه اورېدلی مو طالبانو کتابونو کم کتاب کې هم ډېر اورېده او دا هغه فاضل میرزا جان نه طالبانو روح المانی نقل تیر کوي وی فاضل میرزا جان وی چې د فاضل میرزا جان خبره به درته وکم. فاضل میرزا جان وی اعاده د معدوم بعینه دا د بداحت خلاف ده. اصل کې الله دا بدن څه کوي لاړ دا بدن چې بدن لاړ انسان چې اعاده کوي د نفس کوي خو نفس په بعینه په امغه شکل د بدن باندې په بل بدن کې اعاده کوي. څومره ښه خبر ده دا د فاضل میرزا جان خبره ده. انسان الله عز وجل داسې کوي انسان په بل صورت کې دی خو مړ سو په بل صورت کې د انسان اعاده کوي الله عز وجل په بل صورت کې دا صورت به بعینه لکه دغه صورت داسې وي چې دما د اوسنی ده. زه چې مړ سوم دما د بدن خاورې سو دما د اعاده چې کوي الله عز وجل اصل دما زه اصل کې عبارت له چا نه یم زه اصل عبارت د چا نه یم د نفس نه روح نه ما بله درته ویلې که نه زه اصل عبارت د چا نه یم روح نه. نو چې زه له هغه نه عبارت سوم اوس دما بدن چې ده زه بیرته اعاده کوم بل بدن ته هغه بدن به هم دما د بدن په شکل باندې وي دما د بدن مشابه شکل به همغه وي. که ته وایې دا خو عدالت خلاف سو څنګه د عدالت خلاف سو که چیرته په دنیا کې نیکي کړي وي او اوس چې د نعمتونو ځای راغی دا بدن څوک سو دا بدن معطل سو او خوندونه به اوس جنت کې دا بل بدن اخلي او که چیرته ظلمونه کړي وي دې بدن نارواوي کړي اوس جهنم کې چې عذاب ورکول کیږي بل بدن ته به ورکول کیږي دا د عدل خلاف ده. دا د فاضل میرزا جان خبره ده. نو دی وایي فاضل میرزا جان د دې خبرې سوال کوي هېڅ کله دا د عدالت خلاف نه ده. دا بدن داسې د طالبانو لکه توره غوندې یو سړی د طالبانو توره یې راواخیسته دوه درې نفرو سرونه یې پې وهل مړه یې کړل نسبت د جرم تورې ته کیږي که دې سړي ته تاسې لیدلی چې چا تورې ته هم جزا ورکړې ولې لکه هغه خو اله ده اصل کې څوک ده اصل مسبب و مباشر دا زه یم نو اوس اصل روح ده اصل څوک ده روح ده خو څوک دا بدن اله ده لکه توره غوندې نو تورې ته جزا او جرم منسوبیږي یا که هغه ته جزا ورکړي یا یې ورنکړي د عدالت خلاف ده نه. نو دلته مسئله هم داسې ده. نو دا د فاضل میرزا جان خبره شوله طالبانو. فاضل میرزا جان وایي چې انسان الله پاک مړ کي بیخي اعاده د معدوم ته ضرور ما اعاده د معدوم ده نه اجزا متفرقه خبره ده بلکې څوک ده بل بدن الله پیدا کوي ایجاد د بل بدن کوي الله عز وجل او چې د بل بدن اعاده یې وکړل هغه د دې په مثل ده که ته اعتراض وکړې چې څوک راغی عدالت رانغی موږ خو دا خو هسې بدن لکه آله داسې استعمال سوي د خپل کار به کوي.
نو دی یوه خبره کوي فاضل میرزا جان نه چې روح المانی آیتونو ظاهر راغلي طالبانو یعنی طالبانو آیتونه دلائل چې راغلي هغو نه داسې معلومیږي چې عین لکه د جمهور متکلمینو رایه چې چا اعاده کیږي د اجزاو اعاده د معدوم د اصل کې اعاده د معدوم بعینه ده الله چې معدوم کی بیرته د هغې اعاده کوي اصل کې نصوص د قرآن و د حدیث دا وایي نو دی وایي د فاضل میرزا جان د خبرې په بنا باندې بیا هغو کې موږ تاویل کوو طالبانو چې اوس حدیثو کې داسې راځي چې عین همدغه لکه هغه حدیث کې راځي هغه عاص بن وائل هډوکي راواخیستل که نه وي دا به بیرته را معاد کیږي نو هغه ورته ویلې الله آیات را نازل که یحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه خو دې نه حدیث نه خو صریح معلوم سو د قرآن نه چې عین څوک اعاده کیږي همدغه را معاد کیږي نو د فاضل میرزا جان د خبرې په بنا باندې بیا جواب دا کوو چې اصلي اجزا و ماده به طالبانو دغه وي صورت به طالبانو بیا بل وي اصلي اجزا به یو څه شریک وي اصلي اجزاو خو نور به بیا ټول اجزا نه را معاد کیږي اصلي اجزا به یي طالبانو ټول اجزا به نه وي دا د فاضل میرزا جان خبره وه چې روح المانی وکړله خو روح المانی وی تر دې نه ډېر لوی تحقیق چې ده ما په صورت یاسین کې په دې موضوع باندې کړی رښتیا وی طالبانو ډېر علمي تحقیق په صورت یاسین کې علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله کړی ده ډېر علمي بحث یې کړی ده تاسې به وایي نو هلته یې څه لیکلي دي موږ ته ووایه که نه ته خو وایي چې کتلې مې ده نو درته وبه وایم داسې مه وایي خبرې ته غوږ سئ دی وایي طالبانو هلته د جمهور متکلمینو خبره مختاره ګرځوي علامه شهاب الدین آلوسی خدای داسې هم د طالبانو زه خو د ده طبیعت سره اوس ډېر بلد یم کله کله طالبانو کوټه کتابونه ورته پراته وي بس دلته یوه خبره وکړي اگر چې د فاضل میرزا جان خبرې چې کړې طالبانو داسې ښکاري چې مختاره د دم ده هغه د ارواحو په مسله کې هم کوي تاسې پویا دي او هلته بیا د دوه لویو علماو نه چې امام امیدي ورته وایي ابکار الابکار په نامه یو کتاب نه نقل کړی دی امام امیدي ډېر ښه ملا تیر سوی طالبانو ډېر خوندور عالم تیر سوی ده او کتابونه جوړ کړي شافعي دی انشاء الله په اصول فقه او عقایدو کې ښه کتابونه جوړ کړي خو ما سره لا کتابونه نشته الله عز وجل دې پیدا کی نو هلته روح المانی د جمهور متکلمینو خبره مختاره ګرځولې اعاده د معدوم هم ممکنه ده عقلا چې ابو علي بن سینا وایي دا عقل سلیم نسی کولی دا هم عقلا ممکنه ده چې اعاده د معدوم وسي او اعاده د اجزاو متفرقه دا هم عقلا ممکنه ده من اراد منکم ان یقف على بسط المسأله فلا يرجع هناك الى سورة یاسین طالبانو ډېر خوندور تحقیق کړی ده الله عز وجل مو طالبانو چې مدرسې نه لاړئ الله پاک مو د تحقیق مینانو ګرځوه ته تحقیق مینان سوی مناظرې به نه کوئ طالبانو خپل تحقیق کوئ تحقیق مو چې وکړه خبرې ته مو خلک غوږ نیسي که چا سره اخته سولې بیا کار خرابېږي